اشرف غني اسلام آباد، مسکو او تهران د افغانستان د ولسمشر ټاکلو حق نه لري. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلاس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ، روغ او صحتمند اوسئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي هغه نړۍ سولې ته قانع کړه، خو آیا طالبان کولی شي چې پاکستان او ترورستان دې ته قانع کړي چې د افغانستان پرمختګ او ثبات ته غاړه کیږدي؟ د جمعې په ماښام په صدارتي ماڼۍ کې د لوی کندهار د ځوانانو یوې غونډې ته خپله وینا کې ولسمشر اشرف غني وویل افغانان به د افغانستان ولسمشر ټاکي. اسلام آباد، تهران او مسکو یې د انتخاب حق نه لري. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ د بیان له مخې ولسمشر اشرف غني وویل هغوی چې له ولس ویره لري د موقت حکومت خبره کوي او په بهر کې جوړې شوې طرحې په دې وطن کې ناکامیږي. هغه وویل افغانستان که سوله راتلونکې ده او دا ولس نه غواړي چې په تیر کې ژوند وکړي، بلکې دوی په راتلونکي باورمند دي. د اشرف غني په وینا سوله یوازې په کاغذ نه راځي، باید یو بل ومنو او د افغانستان د راتلونکي لپاره طرحه او برنامه ولرو. په دې وروستیو کې چې امریکا، روس، پاکستان او ایران د طالب مشرانو سره د افغان سولې په اړوند د لیدنو لړۍ پیل کړې، افغان دولت پرې خوابدی دی او دریځ لري چې د سولې د هر رقم خبرو واک باید د افغانانو په لاس کې وي. خو طالبان د افغان دولت سره د مخ په مخ خبرو نه په پرله پسې توګه انکار کوي او دریځ یې نیولی چې افغان دولت د پریکړو واک نه لري، ځکه نو هغوی نه غواړي چې ورسره خبرې وکړي. ښاغلی غني د غونډې برخوالو ته وویل دا وطن موږ ته چا نه دی بخښلی، د نیکونو په تورو او وینو مو ساتلی او پاللی مو ده او زموږ ژمنه دا ده چې هم به یې ساتو او هم به یې په هر قیمت چې وي سولې او ثبات ته رسوو، ځکه د وطن د آبادي کلي زموږ په وحدت او ژمنه کې ده. ډیره مننه کوم چې تر دې دم موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې معلوماتي، خبري او تفریحي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ نو پښتو پلاس چینل سبسکرایب او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه کوم، په درنښت.